سړی خو مې دی وکړ زه څه به ووایم داسې زوی مې خوړلی 6 بجې پاتې دي اوس یو دقیقه هلته راغلم او سړی مې په دې وکړ زه ځمه سختي سوختي ستا دسته سهار چې راجګ شي یوه ډوډۍ ورته ټوټه ټوټه قدرمن ورونو ستاسو په لیدو دوه حالتونو سره مخامخ شوم دوه حالته یو طرف خوشحال یم بل طرف خفه یم خوشحال په دې یم چې تاسو خوشحاله شوئ خوشحال په دې یم چې هغه مرسته چې چا کړې وه موږ په پوره امانتدارۍ تاسو ته ورسوله او خفه په دې یم چې ولې دغسې وضعیت لرو چې موږ یو بوجۍ وړو ته ساعتونه منتظر پاتې کیږو ولې دغسې حالت لرو چې زموږ نومونه د فقیرانو په لیستونو کې راځي ډېر ورونه به داسې تاسو په ډله کې چې هغوی به بېګا توړه نه لرل ډېر ورونه به داسې کیدی شي چې بېګا شپه هم په ولږه باندې تېره کړي نو الله تعالی د دغه حالت بدل کړي الله تعالی د هغه حالت راوړي چې تاسو په خپلو مټو باندې وشئ کولی چې خپلو اولادونو ته حلال رزق راوړئ الله تعالی دې دغه حالتونه زموږ بدل کړي چې موږ لاسونه نیولې تاسو خو لاس نه دی نیولی خو موږ ګدایي کړې تاسو دپاره کله مو ترکانو ته وزر کړی کله مو استرالیایانو ته وزر کړی کله مو اروپایانو ته وزر کړی کله مو سعودیانو ته وزر کړی تر څو موږ یو څو روپۍ ته وش کوو هغه د خپلو بیچارو هیوادوالو ته راوړو نو الله تعالی دغه حالتونه بدل کړي موږ واقعا دغه حالت باندې دردیږو څومره چې تاسو خفه یې ځان ته خفه یې موږ د ټول ملت ته خفه یو موږ د ټول ولس ته خفه یو الله رب العزت دې دغه خفګان زموږ او ستاسو په خوشحالۍ باندې بدل کړي سړی خو مې دی وکړ زه څه به ووایم داسې زوی مې خوړلی 6 بجې پاتې دي اوس یو دقیقه هلته راغلم او سړی مې په دې وکړ زه ځمه سختي سوختي ستا دسته سهار چې راجګ شي یوه ډوډۍ ورته ټوټه ټوټه مجبوري خو داسې مجبوري ده چې د حده ایسته بیا دې چې چا دا کومک کړی انجمن الله دې ډېر ښه ورسره وکړي و دغه ټول مسلمانانو اړخ کې یو جمعه به ورڅټول احتیاج محتاج د پایپوشي احتیاج د کمیس احتیاج د پرتوګ احتیاج دا ښه ځوان زوی مې و ښه زلمی و 2.5 لکه روپۍ مې رحمان شفاخانه کې پېښور کې ولګول مګر ولاړو مړ شولو چې پرون چرۍ کېښوده دی به چرۍ ته ما به درته بالښت ایښود مورې ګناهګاره یم خیر د زوی ته مریض ما د خدای د تا نه مخکې چې ته مریض یې دا پرون یې سمې چرۍ ایښي نو حالات نو لږه تنده پایلوچي سرلوچي ضمه دغه خبرې دي که نو د جاج خو بیا د خدای تاسې خلکو سره ډېر ښه وکړي خدای د مسلمان د زوی کونډه پاتې نه کړي چې کلمه یې نه وي ویلو سه مغه پلار مغه مور مغه اولاد که نه نه خو ورسره کباب